سلامونه دوستانو په یوه وړه موضوع او مهمه موضوع باندې درته دغه ویډیو جوړوم. امید کوم چې استفاده ترې وکړئ. په الماني ژبه باندې موږ سلام او خداحافظي څنګه کوو، ټول شپږ پنځه جملې دي. ویډیو مکمل وګورئ چې ځای کړئ. موږ چې کله چا سره ملاقات کوو د سهار څخه تر مازدیګر پورې موږ څنګه استفاده کوو، څه شی استفاده کوو. موږ دغه هم استفاده کولی شو ګوټن ټاګ. ګوټن ټاګ ورځ مو بخیر، په دبي کې لیکلي روز بخیر، روز بخیر. په پښتو کې موږ وایو ورځ بخیر. چې هر چا سره کله تاسو ملاقات کوئ د یو ورځې لخوا نو وایي ګوټن ټاګ. که په سهار کې وي تاسو ورته وایي ګوټن مورګن، ګوټن مورګن تاسو ویلی شئ. ګوټن ټاګ خو دا استفاده کړئ دا ښه ده، په ټوله ورځ کې استفاده کولی شئ. او که چېرته د ماښام وخت وي موږ چې وایي ګوټن آبند، ګوټن آبند، ماښام مو په خیر. دلته سره دري کې فارسي کې لیکل شوي پاس عصر بخیر. او